بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. ګرانو کتونکو د اډاب السټریټر نن دوهم نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د ډایرکټ سلیکشن په هکله. موږ سره په اډاب السټریټر کې دویم نمبر ټول دی ډایرکټ سلیکشن ټول چې شارټ کټ یې ای دی. د دې ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه باندې موږ څه کارونه کولی شو. پرون موږ د سلیکشن ټول په ذریعه باندې څه ناڅه کار کړی و او امید لرم چې تاسو به پرې پوه شوي وئ. نن راځو موږ ډایرکټ سلیکشن ټول ته. د دې په ذریعه موږ څه کولی شو. څنګه چې موږ د سلیکشن ټول لپاره مخکې څه ډرایینګ کړی و، څه ریکټینګل یې جوړې کړې وي، بیا په هغې کې موږ د سلیکشن ټول کار تاسو ته وښودو. دقه شانتې زه غواړم چې د ډایرکټ سلیکشن ټول نه مخکې هم څه ریکټینګل او څه لاین سیګمنټ ټول استعمال کوم او تاسو ته به د ډایرکټ سلیکشن ټول کار عمل وښیم. دې لپاره زه راځم اول یو کرښه یو لاین ډرا کوم. دلته یو خبره یاد ساتئ، هر کله چې تاسو اډاب السټریټر کې یو کرښه وهل غواړئ او تاسو غواړئ چې دا کرښه دې بالکل سیده ووهل شي، بالکل سټریټ دې وي، چې یعنې کږه وږه نه وي راغلې لکه داسې لاندې طرف ته ښکته بر، بالکل چې سټریټ. نو دې لپاره شفټ بټن پریس نیسئ ورسره او داسې ځئ. هر څومره چې تاسو ښکته بره ځئ نو دا به خپل سټریټنس برقرار ساتي، بالکل سیده کرښه ودرته. ګرانو کتونکو موږ سره په یو لاین کې، لاین اصل کې وایي لاین وایي د دوو انکرو پوینټونو مابین حصې ته. اوس انکر پوینټ څه ته وایي؟ که تاسو وینئ دې ځای کې وګورئ یو داسې سکویر غوندې جوړ دی، وړوکی شانتې، او دلته هم یو سکویر شانتې جوړ دی. دې ته په السټریټر سافټویر کې انکر پوینټ وایي. ګورئ تاسو ما چې په دې باندې دا ډایرکټ سلیکشن ټول کېښوده، تاسو ته یې وښودلو انکر یې ته لیکلي دي دغلته. دقسې وګورئ دې ځای کې انکر یې لیکلی، او که په دې پات باندې کښېنم دې لاین باندې نو دا وګورئ موږ ته یې لیکل راوستل چې پات. دقه شانتې موږ د دې انکر پوینټ ډایرکټ سلیکشن باندې موږ د دې یو لاین یو انکر پوینټ سلیکټ کولی شو. داسې که غواړئ نو ټول هم سلیکټ کولی شئ. څومره ابجکټ یا شیپس تاسو سره وي نو دا ټول تاسو د ډایرکټ سلیکشن ټول باندې انتخابولی شئ. لکه اوس د دواړو کرښو انکر پوینټ انتخابوم نو ما دا د انتخاب کړه او زه یې داسې راښکم مخکې غټولی وړوکی کولی هم شم. یاد ساتئ اډاب السټریټر چې دی دا ویکټر بیس سافټویر دی. د دې ټول ډیزاینینګ ټول کار په دغه لاینونو باندې دی او ټول کار یې دغه انکر پوینټس باندې دی. زه راځم اوس یو ریکټینګل راخلم او دلته یې داسې ډرا کوم شفټ سره چې بالکل سکویر جوړوم. تاسو که خیال کوئ دې ځای ته وګورئ، په دې کې هم موږ سره انکر پوینټس دي. د ډایرکټ سلیکشن راخلم، وګورئ څونه انکر پوینټ دي دې کې. دا والا یو انکر پوینټ، دا والا بل انکر پوینټ، دا بل او دا موږ سره بل انکر پوینټ. بیا دقه شانتې موږ سره دې کې الپس ټول دی، سرکل چې ورته موږ وایو. په دې کې هم موږ سره څلور انکر پوینټ دي. ډایرکټ سلیکشن ټول موږ راخلو، دا یو انکر پوینټ راخلو، ګوره یو شو، دا دوه شو، دا یې والا درې او دا یې والا څلور. د دې موږ سره د دې الپس ټول هم موږ سره څلور انکر پوینټ دي. لکه څنګه چې په لاین سیګمنټ کې موږ وویل چې دا موږ د دې انکر پوینټ په ذریعه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړلی شو. ګورئ تاسو وایئ چې دا انکر پوینټ دې ځای ته راشي نو به وځئ، خو په اسانه طریقه سره داسې لاندې وړئ، یو ځای نه بل ځای ته وړل غواړئ، دې ځای نه یې غټولی شو، وړوکی یې کولی هم شو. دقه شانتې موږ که د دې ریکټینګل د انکر پوینټ انتخاب کړو، که ټول انتخاب کړو نو ټول موږ یو ځای نه بل ځای ته هم وړلی شو. ټول هم انتخاب کړو، بس دې لاین پات نه یې ونیسئ، چېرته چې وړل غواړئ وړلی شي. بیا موږ غواړو نه د دې شیپ لږ چینج کړو نو دلته راشئ دقه انکر پوینټ یې ورته انتخاب کړئ او دې ته یې داسې ډریګ کړئ پاس طرف ته. نو تاسو کتلی چې د دې شیپ یې بدل کړ، شکل یې ورته بدل کړ. دا انکر پوینټ ونیسئ، لاندې داسې را ډریګ کړئ، ګورئ دې نه بل څه شی جوړ کړه درته.
داسې موږ کولی شو چې دا انکر پوینټ هم انتخاب کړو، شفټ سره ونیسو او دا دواړه انتخاب کړو او دا دواړه داسې لاندې راکته کړو. موږ داسې هم کولی شو چې د دې د انکر پوینټ انتخابوم او داسې لاندې طرف ته راکته کړو. تاسو کتل چې الیپس ټول نه موږ ته څه شی جوړ کړو. داسې د دې د انکر پوینټ انتخابوم او داسې دا برابر وړم. تاسو ګورئ الیپس ټول نه زموږ څه شی جوړ شو. بیا موږ ګورو چې موږ د دې ډایرکټ سلیکشن ټول ذریعه باندې نور څه کارونه کولی شو. ټولو کې اول خو زه راځم دا انډو کوم زه به دا ډیلیټ کړم، دا ریکټینګل باندې باندې لږ کار وکړو. یاد ساتئ دې ریکټینګل ته صرف موږ دلته سټروک ورکړی دی، کلر فل کلر پکې نشته. دلته دا سټروک هم ختموم نو دا به اوس بالکل موږ ته ښکاري نه. زموږ هغه پات موجود دی خو کلر نشته دی، به ښکاري په نظر نه راځي. که زه داسې دا موس ډریګ کم ګورئ موږ هغه پاتې بیرته موږ ته انتخاب کوو. یاد ساتئ زموږ که دا پات انتخابول غواړو نو صرف د سلیکشن ټول باندې صرف داسې وکړئ دا به د ټول پات انتخاب کړي، او په ډایرکټ سلیکشن سره هم که داسې ډریګ موس نو دی به درته مغه کم انکر پوینټ چې د دې سلیکشن کې راغله مقه به درته انتخاب کې نور به پرېږدي. لکه ګورئ اوس ما دا انتخاب که ګورئ صرف دا یو انکر پوینټ انتخاب شو، او که زه سلیکشن ټول باندې داسې وکړم نو زما دا ټول پات موږ ته انتخاب شو. بیا په دې کې موږ سره یو څو شیونه دي. زه غواړم چې په دې کې ماته یو کلر واچوي. اول به کې سټروک اچوم، تور رنګ کې سټروک وګورئ. بلیک کلر سټروک. نو تاسو کتای شئ چې اوس دې ته سټروک واچول شو یا دې په کلر که دا سلیکټ انتخاب نه وي بیا هم دلته موږ ته شو کېږي، او دننه به پکې وایټ کلر واچوم فل. اوس په دې کې موږ سره یو څو شیونه نور دي. موږ چې کله دا ټول سکویر انتخاب کو مربع نو موږ سره په دې کې ګورئ د ټولو کونجونو کې د کارنرو کې موږ سره یو داسې سرکل غوندې جوړېږي. دا د څه لپاره استعمالیږي؟ دا استعمالیږي لپاره د دې کارنرو یا د دې کونجونو د راوند کولو لپاره، یعنی داسې راتاو شوي شانتې به وي. اوس دا کار موږ د دې سلیکشن ټول نه هم کولی شو. ګورئ په دې ټول باندې هم موږ دا کولی شو، خو بعض اوقات زموږ داسې په کار نه وي. زموږ په کار دا وي مثلا دا یو کارنر او دا کارنر دا دواړه دې ما ته راوند کړي او دا دوه دې پرېږدي. نو دې لپاره موږ بیا ډایرکټ سلیکشن ټول باندې دا یو کارنر انتخابو، شفټ سره ورته دا انتخاب کړو. نو ګورئ دې دواړو کې موږ ته دا دی دا سرکل غوندې جوړ کړو. اوس دې یو نه نیسمه، داسې راځم څومره چې زموږ په کار وي دومره یې راوند کوم. بیا موږ سره په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې موږ نور څه کارونه کولی شو. کله چې اوس موږ دا راوند ریکټینګل انتخاب کړو، کله چې موږ د دې کارنر راوند کړو نو بیا چې د دې راوند دا انکر پوینټ زه انتخابوم نو دوی موږ سره ګوره دلته کې یو کرښه غوندې داسې راکړه او دلته یې راته یو کرښه داسې راکړه. دغې کرښو ته هینډل وایي په ایلسټر سافټویر کې. څه شی وایي ګورئ تاسو دلته کې لیکل هم تر کړه هینډل، دې ته وایي هینډل ایلسټریټر په ژبه کې. د دې هینډل معنا دا ده چې دا یې دومره ځای پورې دا راوند کړی دی. ګورئ که زه د دې راوند داسې لږ وچړم، ګورئ داسې د دې راوند نس هم چړلی شي.
دې نه به تاسو په الف ټول باندې ښه پوه شئ. دلته راځو یو الف ټول جوړو. په دې کې چې کله زه د دې دا یو انکر پوینټ انتخاب کړم نو ګورئ دلته کې موږ ته کې هینډلز راکړه. د دې هینډل نه چې موږ دا ونیسو ګورئ د دې شیپ چینج کېږي. قشان که د دې هینډل دې طرف ته راخو ګورئ دې نه بل څه شی جوړ شو. بیا که زه غواړم د دې لاندې طرف هم داسې راتاو کړم ګورئ نو زه کولی شم چې راتاو یې کړم. ګورئ د دې شیپ مکمل بدل کړ. دا د دې هینډلو کار و. ښه اوس راځو د دې ډایرکټ سلیکشن په ذریعه باندې څه شی جوړو. ټولو کې اول راځو یو هګۍ جوړو انډ. اوس د دې شکل د هګۍ په شانتې نه دی. زه غواړم چې دا د هګۍ په شانتې شي. نو راځو دې ځای کې دلته ډایرکټ سلیکشن باندې د دې د منځني انکر پوینټ انتخابو. دا لږ داسې لاندې راکښته کړم. وګورئ اوس دې د انډې شکل جوړ شو. نو څومره په اسانۍ سره موږ د دې په ذریعه باندې شیپس جوړولی شو. دغه شان راځو یو عام جوړو. د عام جوړولو لپاره هم زه یو سرکل داسې جوړوم او ډایرکټ سلیکشن راخلم. د دې ډایرکټ سلیکشن په ذریعه باندې زه د دې د پاسنۍ انکر پوینټ انتخابوم او لږ دې طرف ته راښکاږم او لږ غوندې دې طرف ته راښکاږم. اوس د دې د انکر پوینټ زه انتخابوم او لږ یې دننه طرف ته وړم او لږ یې داسې دې طرف ته راکټ کوم. تاسو ګورئ چې عام شکل څه ناڅه جوړ شو. اوس راځو پاڼه جوړو ورته. دا ډېر سمپل شي نه تاسو ته جوړوم چې صرف تاسو پریکټس وکړئ. اوس زه راځم موږ سره په دې کې د انکر پوینټس چېړلو لپاره ګوره که زه غواړم چې په دې کې د یو انکر پوینټ زیات کړم یا د یو انکر پوینټ پکې کم کړم دا یو یا د دې انکر پوینټ ته وګورئ دې کې دا راوند غوندې راغلی که نه دا هینډل یې ترې ختم کړم چې د دې د کونجونه ختم شي یو کونج یې جوړ شي د دې نه. نو دې دپاره راځو موږ پین ټول ته. پین ټول کې لاندې وګورئ تاسو انکر پوینټ ټول په نوم باندې یو ټول دی موږ سره. راځو هغه انتخابو او جسټ په دې باندې کلیک کوو. نو ګورئ دې نه درته هغه هینډل یې ختمې کړې. دغه شان راځو د لاندې انکر باندې هم موږ کلیک لګو نو د دې نه به هم راته هینډل یې ختمې کړي. بیا اوس دا موږ سره یو پاڼه غوندې جوړه شوه. زه دا راوړم دلته ایږدم لږ به یې داسې راتاوه کړم دغسې. دا یواله موږ سره هم تیار شو. دغه شانتې د دې نه موږ ډېر څه جوړولی شو. د دې ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه باندې موږ په دې کې ډېر څه جوړولی شو. اوس راځو موږ یو ریکټینګل راخلو
او دلته کې په داسې ډرا کوو. اوس موږ ډایرکټ سلیکشن ټول انتخاب کړو. زه غواړم چې د دې په دې مابین کې د موږ سره یو انکر پوینټ اضافه شي. نو د دې لپاره موږ راځو دلته کې وګورئ پن ټول دی او بیا موږ سره ایډ انکر پوینټ ټول دی، بل موږ سره د پن ډیلیټ انکر پوینټ ټول. دا ایډ انکر پوینټ ټول او ډیلیټ انکر پوینټ ټول دا د څه لپاره استعمالېږي؟ تاسو که دلته وګورئ دا انکر پوینټ دی، زه غواړم چې دا ډیلیټ شي، یعنې دا کرښه دې بالکل داسې سیده راشي، دلته ټراینګل دې ته جوړ شي. موږ سره 3 انکر پوینټ دې پاتې شي، څلورم دې ختم شي. نو موږ راځو دا ډیلیټ انکر پوینټ انتخابو او په دې باندې ورته کلیک کوو. ګورئ دا موږ ته ډیلیټ کړ. او که زه غواړم چې د دې مابین کې دقلته د موږ ته یو انکر پوینټ بل هم جوړ کړي، نو بیا دې لپاره موږ راځو ایډ انکر پوینټ ټول باندې کلیک کوو. ګورئ دې ځای کې درته زه کلیک کوم نو انکر پوینټ یې جوړ کړو. ګورئ د دې پن ته ګورئ چې کله دې ته ورسېږي انټرسیکټ بیا ورته لیکلی وي، نو چې کله انټرسیکټ یې ولیکلو نو بیا دې باندې تاسو کلیک ولګوئ، نو دلته کې درته یو انکر پوینټ ایډ کړي. دا کار موږ د ډایرکټ پن نه هم کولی شو، پن ټول نه. دا صرف پن ټول دی. ګورئ چې کله موږ انکر پوینټ د پاسه دا راوړو، ګورئ د دې د پن دا هغه بدل شي. ګوره ماینس ورسره لیکلی منفي ورسره راغله که نه. کله چې انکر پوینټ نه خوا کو منفي تی لري شي. او کله چې موږ د لاین د پاسه راشو، کرښې د پاسه د پات د پاسه راشو، انټرسیکټ چې کله هلته ولیکي نو د ده شکل هم بدل شي، دې باندې پلس نشان جوړ شي، د جمع نشان پرې جوړ شي. نو کله چې جمع نشان جوړ شو تاسو کلیک ولګوئ، دلته به دې یو انکر پوینټ درته ایډ کړي. اوس چې کله موږ دا انکر پوینټ دلته ایډ کړ، نو اوس د دې ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه باندې موږ دا دې کې تغییرات راوستلی شو. یعنې زه دا انتخابوم او داسې باس طرف ته وړم. نو تاسو کولی شئ که د دې په ذریعه باندې څومره ښکلي ښکلي ایکنې او ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړولی شئ. زه اوس غواړم چې دې کې دې هم دغه راونډډ راشي که نه، راونډ غوندې دې شي، داسې راتاو وي. نو دې لپاره موږ راځو، یو خو طریقه دا ده چې په دې باندې کلیک کړئ، دا به داسې راونډ شي درته. خو ګورئ که زه اوس دا یو طرف داسې راښکم، نو دا یو طرف دونه مقدار کې ما راښکه، اوس که دا بل د دې نه مقدار نه کم شو نو بد یې ښکاري. ګورئ خو فعلحال دا طرف زیات دی، دا کم دی. نو د دې لپاره یو اسانه طریقه دا ده چې کله تاسو دې د کنورټ سلیکټ انکر پوینټ ټو سموت چې کله هم دا سموت کړ، نو بیا دلته راځو موږ سره دلته کې یو بل ټول دی سکیل ټول په نوم باندې، دا انتخابو. ګورو راځو اوس دا یو اړخ نیسو، نو دواړه اړخونه یو برابر دی راښکاږي. ګورئ د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو چې ښه په اسانۍ سره موږ دواړه طرفونه ښه سموتلی راښ کړو، ښه هموار یې راکش کړو، پرېښ کړو. څنګه چې موږ سره دا سرکل هغه نور ریکټنګلو کې وي، په دې کې هم موږ سره دي، نو دې کې نور هم موږ راونډ ډیټ کولی شو. حل دی دا د جومات محراب شو. بیا موږ سره موږ غواړو یو باکس غوندې جوړ کړو. نو باکس جوړولو لپاره موږ راځو جسټ یو ریکټنګل داسې ډرا کوو، او سلیکشن ټول سره آلټ نیسم او د دې نه یو کاپي اخلم، داسې بیا یو بله کاپي د دې نه اخلم پاس دې د پاسه. نو ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه باندې زه راځم د دوه انکر پوینټ انتخابوم. دا دواړه انکر پوینټ مې ورته انتخاب کړي، زه دا راښکمه راوړم داسې راوړم دې ځای پورې دومره. اوس راځم د دې دواړو انکر پوینټس انتخابوم او راځم دا د دې ځای سره انټرسیکټ کوم. چې
کله چې موږ داسې وکړل نو ګورئ زموږ یو بکس غوندې موږ تیار شو. اوس زه غواړم چې دې له یو سر جوړ کړم. ګورئ دا داسې دې طرف ته لږ اوږد دی، دا دواړه اینکر پوینټ انتخابوم، دا اینکر پوینټ ورته انتخابوم، داسې لاندې دې طرف ته راولمه. ګورئ د دې دننه طرف ته چې کوم اوږدوالی و هم ختم کړه ورته. اوس د دې لپاره زه یو سر جوړول غواړم د دې. دا ټول به زه انتخاب کړم او الټ به ونیسم، دې خوا به یې د دې نه راښ کړم شفټ سره، د دې نه ډوپلیکیټ راته واخیستو. اوس زه غواړم چې د دې دا لاندې دا اینکر پوینټس چې دي دا د شفټ سره راوړم دې سره پورې. دا ټول زه اوس بیرته انتخابوم او راوړم یې د دې د پاسه एकदम. د دې سایز به د دې بل لږ غوندې غټ کړم چې د دې سر معلوم شي. تاسو وګورئ دې نه یو بکس غوندې جوړ شو. اوس که دا بکس وړوکی کول او غټول غواړئ نو لاندې دا ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه باندې داسې لاندیني اینکر پوینټس انتخاب کړئ او داسې پاس طرف ته یې شفټ سره ډریګ کړئ. دونه وړوکی شو. زه امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي وئ او دې کې زما څه مقصد دی په هغې باندې موږ پوه شوي وئ. موږ نن د ډایرکټ سلیکشن ټول ویلی او پرون هم سلیکشن ټول ویلو. دې دواړو باندې ښه پریکټس وکړئ. السټریټر بغیر د پریکټسه نه زده کېږي. دې لپاره تاسو 100% کوشش وکړئ چې دا څه موږ په دې ویډیو کې ویلي دا ټول تاسو سره دوباره تکرار کړئ او زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ او دا ویډیو لایک کړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي او په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.